اگر چې بعضی زمون فقهاو په فتوا ورکړی دا چې کچری د وزن په حساب سو کوئی چې دا سروي په دومره وزن دی او په علاقه کې دا رواجی نو بیا جایز دی لیکن بیا احتیاط خو نشو اگر چې زه په فتوا باس نه کوم ابا مکابرینو چا علماء ورکړي چا اسید ځان نه فتوا نی ورکړي یو عالم مفتی په دارالافتا کې ناس ته غډیر مهنتونه کړي نو داغه مهنتونو باندې بیزای وبنه یو خو چې اوس اسی مفتی شي لکه اوس راوته استاد په فیسبوک باندې نظر خلک وي یاره جی وای چې په میخه خو نه کیږي کنه مې زمون کلی کې یو لکه نو ماته وی چې زکات جنن سبا سمره ده نو ما ورته مې بس سلوي ختمه ده نو یاره جی د ارسیس قیمت زیات شه زکات لاغه سي زړه په زړه ده نو مې داسې حساب کتاب نه ده پکار لکه یو عالم یو خو اوس په میخه نه کیږي نو په غیر مقلدو کې لس طبقې شوي یو وای نه کیږي بل ور بس را پاسي غوي کیږي اوس امت مسلمه ته په ذهن کې یو شک چولو د پاره واجب خبره په ملک کې راوته یعنی په 1500 کال کې نه و 1500 کال د امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد دومره لوی محققین په کائنات کې پیدا شو چې د ټول فقها د ټول امت مسلمه علما د ټول صحابه د تابعین د تبع تابعین د ټول کراس کړ امام شاه ولی الله نیم نمبر وړو شاه عبد العزيز د دې بچی لګیدو قسم نانوتوی د دین وسه لګیدو او د پنن زمانہ کې یو وړو کې غونډه کسره پاسې غوینا میخه پکې چرته وا زه په زیات باس نه کوم نه پکې د باس وخت شته نه پکې ضرورت شته لیکن زه صرف دا ویل غواړم چې ما تاسو ته مخ کې ویل بلوچستان کې یو جلسه کې او مده مخ کې ورځو کې نو چې جلسه ختمه شو د شپې 12 بجې وي او 30 باران ورېدو د ټول دنیا ناس ته ونه مولانا چې ودرېدو او داسې ابل ایبټ آباد کې ختم نبوت کانفرنس او غم بارانو باغی کې مغه مولانا سیو امیر دا علاقه امیر محترم چې هغه پاسې دو مولانا زبیر صلاح سیو نو هغه ودرېدو نو هغه صرف وی زنور خبرې نه کومه خو چې در سره خپل علما موجود دي نو په فیسبوک په علما او د فیسبوک نه مسلې د کولو کوشش مکوي تاسو محله کې عالم شته سب مسلمان عالم لکه تاسو څومره خلک دي زیناس تاسو خپل محلي شته باقي کې تاسو مسلمان مولانا صاحب ناس دي ته د یومینی د وجه د بازار جمعات ته د التن روان شي بازارم بند چټي د خود دل تراله دا خو خپل یومینه ده لیکن تاسو مسله چې کوم عالم التناس ته د قدر منزلت هغه سره کینا ورته چې قرباني د دې د مسله ما توازیح کا نو ان شاء الله تعالی چې غدا اتکاله لس کاله د کدو پانی نی ویلی هغه قران او حدیث ویلی د استنباط باب ویلی د ائمه او شان لیدلې وی د فقه ابواب کتلی وی په حدیث باندې د حدیث او د قران استنباط داغي کتلې وي اب ته په مسله باندې پوي لیکن زمونږ نن په واجب انداز لکه ما هغه د مولانا بجلیګر سے به خبره کولا به اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين اذا كان الغراب دليل قوم سيهديهم سبيل الهالكين کله چې کارغه د قوم مشر شنو کارغه به کم خوابوزي ګندګي ته به بوزي کنه نو کوس یو سړی په فیسبوک باندې لړ چې رفلان کی مولا خو بګی داوي چې بس قران شته کنه نو ما تاسو ته دی وضاحت 13 جمعه نه بل جمعه مم در تکړو 13 جمعه مم در تکړو ما تاسو ته داوي چې قران کریم شته زه قران په سپې جنم ما ته الله ویلي دي چې دا زما کتاب دی تاسو وای تاسو کې چاته الله ویلي دي چې دا زما کتاب دی نه په خوب کې نه په وی خبان دی الله نه دی ویلي اگر چې زما استا خوب وحیم نه د معاذ الله لیکن الله نه دی ویلي چې دا زما کتاب دی زد دې مصلی مولانا صاحب چې دې کمره ته جمع را کول غل عالم ما وردویږي قران دی بچی ته مو خیرات او خیا مدرسې ته لاړم مولانا صاحب تکین استم هغه قران چالو کړو نو ما ورته وی چې دا د الله کتاب دی هغه او چې دا زما سند دی ما د خپل استاد نه دا قران دا سی ویلو زما د استاد زما استاد نه هغه بیا د غد استاد نه هغه د غد استاد نه او چې سلسله بوته جناب محمد رسول الله ته ورسوله الله ته سلسله چا په سند کې نه رسوله نو چې سند میں محمد عربی صلی الله علیه وسلم تزي او زه دا وې ما چې د محمد رسول الله
ضرورت پکې معاذ الله نشتا، نو ما ته ووایا چې ستا نه لوی احسان فراموش په کائنات کې بل څوک شته؟ ما ته د الله تعارف چا کړی دی؟ رسول الله کړی دی. او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته الله خولې دی، نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته قرآن هم خولې دی. مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن دغه سره کېښودو چې بس دا د الله کتاب دی، هر سړی ځان سره نسخه یوسئ او بس وایي به په خپله پې ښه پوهېږي. داسې شوي دي څوک نو دا ثابت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن آیت وویل، په خپله به تشریح کوي، داسې کړي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن آیت وویل، بیا یې وی د دې آیت په مقصد پوهېږي. صحابه ورته وی د الله او رسول ښه پوهېږي. صحابه څه ویلي؟ الله او دغه رسول ښه پوهېږي. یو صحابي ته به مسله معلومه هم وه، خو بیا به مغه وی زما شک دی، هسې نه چې دا بدلې وی به الله او دغه رسول ښه پوهېږي. نو الله به خپل رسول ته چل خولو، رسول به بیانولو. الله چا سره صحابه سره هم ډایرکټ خبرې نه دي کړي. د خپل عقل په بنیاد هم یو څیز ته خو ځان بوتلل غواړي که نه. اوس چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت موجود وي په کائنات کې، وما او تا کامیاب یو که د رسول الله حیثیت مو غورځولو، قسم په رب د کعبې نه کامیابېږو بیا. ځکه چې چا راته دین را رسول دی، غم ته د منځه ویستو، خبره هم ختمه کړه، بیا پاتې شو. اسانه خبره. یو مثال، اگر چې دې سره یو ګونه تشبیه چرته میلاو شي، لکه یو سړی زوی ته وایي ته خو زما بچی، ښځې ته وایي ته مې ښځه نه، ویلی شي؟ نشي ویلی، نشي ویلی، نسبت دی. یو سړی نیکه ته وایي ته مې نیکه، پلار ته وایي ته پکې نه، نسبت دی، نشي ویلی. دا نسبت به ضرور دی مني چې دا مې پلار دی، نو دی مې اله نیکه دی. دی به استاز مني، نو استاز پسې به بل استاز مني که نه. نو چې دې ځای دا استاز نه منلی، نو بل استاز به څنګه مني؟ نو چې هغه بل استاز مني، نو هغه پسې به بل مني، نو چې هغه پسې بل ومني، هغه پسې بل، نو سلسله به ته درسي. دې نسبت ته هم کتل غواړي. عزیزانو، زما وجه دا نه چې زما مسلک دی، نو زه د خپل مسلک دپاره کلک په یو خبره باندې ولاړ یم چې ځکه زما پلار په دې مسلک و یا زما نیکه په دې مسلک و. نه، په دې وجه نه، صرف په دې وجه باندې چې د امت مسلمه یو عام ناګرک، یو عام انسان هغه ماته ناست دی او هغه وایي چې یاره زه به دې ځای نه قرآن او حدیث واورم، نو زه به تاسو ته یو خبره وکړم، لکه تاسو ماله څه راکوئ. هسې خدای وایم دومره بې وقوف به وي چې ولې څه ورکوي هم نه، ستا دپاره خپل اخرت غر کوي، اخرت به غر کوي. زه صرف په دې وجه باندې درته دا مسله دغسې بیانوم، زه وایم چې د قیامت ورځې د الله په دربار کې به کم از کم ویلی شي چې او ده راته دا مسله بیان کړې وه، نو که ما غلطه بیان کړې د خپل نفس د په وجه، د خواهش په وجه باندې، زما الله به ما ونیسي، ته به بیا هم پاک بازي. او که نه ما په هغه مسله د خپلو فقهاو د خپلو مشرانو اقوال کتلي، زه به الله ته سند مخې ته کېدم، نو ما ته به الله ووایي چې او سند دی د استادانو شته، تا دین زده کړی دی، زه به د منځه وځم، بېغمه به شم. په دې وجه زما عزیزان، هر یو څیز کې مونږ قربانۍ کېږي. ما ملګری بېګا راغی، ما نه تپوس وکړو ماستانو، اما ته وایي چې یاره جي وایي مونږ یو ملګری دی، وایي په قربانۍ کې را سره شریک وو، وم حصه دار و. او وایي چې وایي اوس یې راته وایي چې بس زما پیسې واپس راکړئ، زه سره پکې شریک نه یم. نو ما ورته وایم یو مسله ستا دپاره ده، یو مسله د هغه دپاره ده. یو مسله ستا دپاره خو دا ده چې په دغه قربانۍ کې دی شریک نه، ته ورله خپلې پیسې ورکړه. فقهاو لیکلي دي چې په دغه حصه کې بل سړی شریک راولی، هېڅ مسله نشته. دویمه خبره دا ده چې دغه کوم ملګری دی وتی دی، نو آیا هغه نافل و که واجبي به د هغه؟ لکه صاحب نصاب و که صاحب نصاب نو، د هغه نفلي قرباني وه که د هغه وجوبي قرباني وه.
اوس د هغه بدواړو ته قتل غواړي کدا هغه وجوبي قرباني وا پاغه بیام لازمه ده، کدا هغه نفلي قرباني ونه بیام پاغه وجوبي شوی ده، ځکه چې لازم النفل بالشروع کاغه چری دا وای چیرې به ما قرباني ونه او ما دې ځکه تاسو سره قرباني کی سواغستا او پیسې واغسته او کور تلاړو چې بس پیغام شم نو قاسم نفلي هم په ما لازمه نه ده، نه چې لازم النفل بالشروع پاغه باندې بیا لازمه شوی ده. بیا مې ورته یو خبره بل موکړه مې ورته زموږ فقهاو یو مسله لیکلې ده چې چاته بیان کړي نو هغه خان دي. فقهاو یو مسله لیکلې ده، یو سړی ګډي واغسته فرض کا قربانې ده پاره او هغه ګډ داغه نه رک شو، ګډ رک شو، چې ګډ رک شو هغه نه بعد هغه ځان له بل ګډ واغستو. اوس د قربانې تر ورځ پاتې ده، غنټه پاتې ده، 2 ورځې پاتې دي، هغه ډومبه ګډم راغی. اوس چې کوم کدا سړی چرې مالدار وي صاحب نصاب وي نو د چې کوم خوخي غدي حلال کیشي یو بالالي، او کده غریبي د بدواړه حلال شي. هغه ما ته وی چې یاره په دې غریب باندې دا دومره زور ولې، نو ما ورته وی دی غریب په ځان په خپل لازم کړي دا، په مالدار باندې وجوب دی یوې قرباني ته روکه شو، هغه بل واغستا چې بل واغستا ډومبنه پیدا شو نو په وجوب یو دی وجوب چرم نه دوکیږي. ځکه چې دغه کې یو روایت ته غالبا مشکات هم راغسته دی، حضرت علی رضی الله عنه هغه یو صحابي راغی حضرت علی 2 قربانه کولې، هغه ورته وی سه بتا سو دا 2 قربانه ولې کوي. حضرت علی ورته په هر سړی یو قربانی ده، خو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د وصال په وخت کې ما ته وصیت کړو چې زما قربانی وکړ، نو دا یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره کوم. نو په دغه کې 2 مسلې مخې ته راغلي. یو مسله دا راغله چې آیا وصیت چې څوک کې داغه د قربانۍ سه حیثیت دی، وصیت یو سړی نه کړي داغه د قربانۍ سه حیثیت دی، د مخې ته راوستل غواړي. یو سړی د مور او پلاری په وخت باندې قربانۍ نه وکړي، پیسې ور سره وي خو قربانۍ نه وکړي، وجوب خو په پاتې دی. اوس د مور او پلار مړ شو نو کله مړې دون مخ کې غي وصیت وکړي چې په مونږ دا قربانۍ پاتې دي، نو بیا داغه د مال داغه په مال کې د مور او پلار د پاره په غدرې مېسه کې کوم وصیت چې نافذ کیږي نو په هغه وصیت کې د مور او پلار د پاره بده قرباني کوي او داغې نه به ادایګي هم کیږي. او کنه چری دغه مور او پلار وصیت نه کړي او د ته پته چې قربانۍ ته پاتې دي، نو بیا کده قربانۍ وکړو نو دا غي د نفل په درجه کې وزي خدای فرضي قرباني وجوبي دا باندې نافذ کیږي، دا غي یعنی ثواب به ملاو شي، وجوب به نه ورزيږي. ها اوس دا الله خو خدای کده نفل ورله وجوب باندې بدلی، الله ورله د نفل او ثواب وجوب تاړي، نو دا خو خدای مسله ده. نو بیا ما د ملګری ته وې ما ورته وې مې غوړې ک غریبي هغه د پاره حکم داده، ک مالداري هغه د پاره حکم داده. بل یو مسله زمونږ بل یو واجبہ غوندې وطن کې جوړه ده، لکه ما سره پیسې نشته نو به ما قرباني نشته، تا سره پیسې نشته نو به تا قرباني نشته. پیسو نصاب ما تاسو ته خولو، خو د زکات او د قربانۍ په نصاب کې دغه د تعداد فرق نشته. ګورئ تعداد هغه 52 تولی چاندی ده کوم چې نصاب دی، ا د زکات هم دی د قربانۍ هم دی، لیکن نور فرق پکې ډیر دی. زکات 52 تولو چاندې برابر کتا سره مال یا د چاندی وی یا د برابر سونوي یا د برابر ضرورت اصلیو نه علاوه تا سره پیسې و غیره سوي، نو زکات پتا باندې لازمي دی چې په دغه حولانه حول یعنی یو کال پتیر شي. دویم مسله پاغي کې داوی چې د زکات په مسله کې حولانه حول هم په دی باندې شرط دی، لیکن د زکات په مسله کې یو بل خبره ماته ستیر جمعم کړي وو په ذهن کې کې دی، هغه دا چې کستا یو پوری تا په کرای چاله ور کړی د تجارت کور نه دی، تا په کرای ور کړی دی، ستا ټرک دی هغه چلیږي په کرای باندې، خلکو له مالونه وروړي، تا ته پیسې ستا بس ته په سورلو کې چلیږي، فلین کوچ دی سورلو کې چلیږي، موټر دی په ټیکسي کې چلیږي، دی یو نه زیات موټر دی ولاړی دي، د تجارت نه دي، اگر زیدو را ګرځیدو دي، نو په دغه باندې پتا باندې زکات نشتا. داغه په آمدن کې زکات ته، داغه په اصل کې زکات نشتا. دکان دې په اصل کې زکات شتا، خو ټرک دې
په کرای چلیږي اصل کې زکات نشتا دغه په آمدن کې زکات ته لکه څنګه چې ستا په غنمو کې زکات شته خو په بوسو کې زکات نشتا ځکه بوس چې دی نو دا دغه نه دی متعین نه دی د لپاره څوک پټي کې غنم نه کوي چې بوس چې دی نو دا به زما پیدا کیږي هغه د غنمو د لپاره کوي نو غنم اصل دی اوس په قربانه په باب کې کستا زیاتی کور دی کستا موټر دی کستا ټرک دی کستا بس دی کستا زیاتی لغون د زمکه دا هغه ته خرصول شي قرباني په کول شي په هغه ته صاحب نصاب جوړيږي نو د قربانه بل په قربانه په مال کې حولانه هول شرط نه دی کله لوی اختر په درې مورز باندې د ماخام د نور پریوتو نه مخکم در سره 52 تولو چاندې تستا نصاب ورسېدنه بیا در باندې قرباني لازم شوه کال شرط نشته پکې دا مسله ذهن کې خودل غواړي بل زمونږ یو کمزوري بل دا پسارو به بیاس خیر ده بل جمعه کو ان شاء الله ک جون وی ځکه بل جمعه بګشتا خالی پورز اختر ده دا څه ده کنه هفته پورز ده کنه مې سینه میسټیک وشي چې بیا وې سار بانک کې منه بیٹا په وره فیسبوک زمانہ د ارسیس کې بڑے تپوس کې مفتی محمود رحمت الله علیه د مستر بټو دفتر ته لاړو چې د مستر بټو دفتر ته دنه کېده ملګری ور سره ولاړو نو ګوتې وشمارلې هغه ته وی 15 دی نو یو 15 دی دام 15 دی یو 15 دی دام 15 دی دام 15 دی چې دنه لاړو واپس راووت بیا ګوتې وشمارې اخی ورته وی سه به ولې ودا سړی ډیر خيار دی چرته په چل ولې رانه کټکړی نه نو په دې وجه باندې د احتیاط ډیر لازمی شوی دی او د فیسبوک په دې دنیا کې ډیر لازمی دی ځکه چې نن سبا تاسو د اسې سیستم دی چې لوکړی چې یو سړی خبرې چالو کړي نیمه تورسي نو نیمه کټ کې غنیمه ورله بیان کې نو نیمه ور سره بل ولګي د بل ځای هغه نا سړی ځان پورې رانی چې دا خبره خو ما نه ده کړې او دا په دې فیسبوک داسې راغلی ده نو چې بیا دې هلکان نه تپوسو کې نو دی پې پوهېږي نو دوی ورته وایي چې دا دې کې ایډیټینګ کېږي تصویرانو کې کېږي دا اوس خو ډېر ویریږو یقینا نو که څه آی دی که څه شی راوتی دی اے آی دا څه شی راوتی دی خو بس الله نه صرف چې هر سحر پاسې او ماسخوتن سملې نو دا سوال کوي چې الله پرده مې وساته یقین وک ناس به دې ځای پرتوب به در لبل ځای زوړن کړي داسې قام راویښ شوی داسې طبعی دی یهودو په مونږ کې رادن نه کړه د نصاراو مونږ کې رادن نه کړه او عمل درآمد په مسلمان چالو کړی خو الله دې بس زمونږ ستاسو حیا وساتي خیر مسله مخکې روانه وه ساروی دی د قربانه کور کې پلار دی ښځه ده ښځه خاوند دي بچي دي اوس دې ځای کې یو مسله ذهن کې دا کې خودل غواړي چې آیا دا پلار چې د مکمل مربي او مکمل د ټولو سربراه دی ارس د لاس کې دي او جی ارس جی دا پلار چې د مکمل مختیار دی زمکم د کورونم د جیدادم د دکانم د نوکریم د کاروبارم د او د پکې داسې مختیار دی چې بالکل یکتا دی نه د خزي اختیار چلیږي نه د زامنو اختیار چلیږي صرف د اختیار دی او د زامنو سره بقدر نصاب مال نشتا نه د خزي سره د ضرورت اصليو نه علاوه بقدر نصاب نه کالشتا نه بل سشتا ارصد د اختیار کی دی نو قربانی بیا صرف په د باندې ده ټیک شو خزه داغي سره کاله د 52 تولو چاندې ته قیمت رسی نو په دې خزه باندې بیا هم قربانی لازمه ده ها البته یو مسله بلم درته پکې بیان کما خلک وای بعض خلک وای جی کچا قرض واغستا او قربانی وکړه نو قربانی کیږي نو او کیږي کده نه کوي نو بهتره ده کده نه کوي نو بهتره ده خو کچره دې د قرض دې د پاره اخلي چې د قرباني کې د الله رضا حاصل کم نو جایز دي دارالعلوم دیوبند فتوا پښتا کفایت المفتی په لیکل کړي دي قرض واخلي قرباني د پاره کول شي حج د پاره سو قرض نشي اغسته قرباني د پاره قرض اغسته شي قرض واخلي په قرباني کې جایز ده لیکن بهتره ده چې د قربانيونه کې ځکه بدشتانه
په د باندې دا قرباني شته نه نو بهتره ده چې دغه قرض ادا کی قرباني ونکي خو کوي کړه قرباني د کیږي ځکه قرباني په خپل ځای دا قرض بیا په خپل ځای دی خو بل مسله روانه وا هغه دا ده چې کچري په دغه کور کې خزه ده او دغه خزه سره په قدر نصاب مال شته اختیار نشته خو دا قدر نصاب چې کم کاله پترې ده خو د خپل نو بیا با غم قرباني کوي بعض خلک څه چلی وای څه کال مې د پلار د بابا د طرفه ده سکال بیبی کړي دا بابا نه دا کړي الکه بابا چې تیر کال کوله هغه په سو جوهاتو کړي وا بیبی چې سکال کوله دی په سو جوهاتو کړي دا هغه وجوهاتو ته بدلل غواړي تیر کال بابا کوله صاحب نصاب نو کړي دا کنه صاحب نصاب نو نفلی کړي دا او سکال بیبی هم صاحب نصاب نه دا غ نفلی کې بیا خیر دی خو کچره سکال بابا صاحب نصاب او قرباني وکړه او براتون کې کاله بیبي صاحب نصاب دا بابا صاحب نصاب نه دنو بیبي وکړه بیا هم ټیک دي خو کنا چر صاحب نصاب یو دی او یو کاله بابا کوي بابا چې دنو په خپل صاحب نصاب دنو ویسه کاله ځان لكم کاله به خزل لكم بیا جایز نه ده ځکه هغه صاحب نصاب نه دی صاحب نصاب د دغه قرباني خوشوا او په د باندې وجوب پاتې شو درې صورتونه دی په دې کې بل مساله هغه ذهن کې خودل غواړي هغه دا پلار مړ شي نو چې پلار مړ شي نو تاسو ته خدا هم علم دی چې بابا کله مړ شي نو د بابا په مال کې د بابا د کفن د پاسا چې کوم صادر خوري هغه ته چاله خیراتی نشي ورکولې چې سو پورې وراثت تقسیم نشي دا پته ټولو ته کنه ها جی ټولو ته پته بابا پته ټولو ته کنه بیا سنډه پساله لوي خان کا سنډه پساله لوي بیا پختو دالوی مسله ده اوس بابا مړ شو د بابا مال پاتې شو مال تقسیم شوی نه دی د وراثت مطابق په شرکاو کې او ته سنډا لاله یا ته په تخته به الوا خامخای ځکه چې د قبر ته رسیدنې الوات مخ کې ورسی یا ته وای چې نه د خیرات دا خو لازمی د پښتو ملک د شرمیګو شریعت مقدسه ول کستا پښتو والله ستا پښتو خو با د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د قانون د لاندې چلیږي زما خبره تم خیال لې ټیک ویم کنه جی اوس د کفن د پاسه چې کوم صادر خور دی غته چاله خیراتی نشي ورکوله او زه جنازه کې ولاړم ته ماته جانماز خور کې چې مولوی صاحب د جانماز مې ورته خور کو او زه مغه جانماز خپ قلاره پوګه واچو ملک لور ک ملک گاډي دوره سو بیا زم طلاق وانه لیدانه لکه څنګه چې راته سیره واچي چې زه کېدم واپس د رسولي کنه نو ما ته دا وای ما د پاره کوم احتیاط او جواز راغی ستاسو د پاره کوم احتیاط او جواز راغی بل مسله غم ذهن کې دی بابا مړ شو الله دې ټول باباګان ژوندۍ ساتي ولکه خامخا مرګ خوشته مونږ به مرو ټول بمري زمونږ بابا مړ دی تله د دنیا نه اوس بابا مړ شو وراثت تقسیم شو وراثت چې تقسیم شو نظامونو ته خپل خپل حصہ ملاو شو خويندو ته هم حصہ خويندو ته ملاوی ولی نه ملاوی دی وجه صدا دا د بابا نه د پیدا مشرکین څه طریقه وا د یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین د قران د آیت د نزول نمخ کې د مشرکین څه طریقه وا چې چا به په اسپس ورلی نشو کوله او چا به تور نشو چلولې غی ته وراثت نه ملاوېدو ستامه قانون دی قانون دی ورله بدل کړي لور خور وې پیسا غستوس پکخ کاری ته په درون کاری رزیله چې ټول مال د خېټه د لاندې کړي دی او غریب د دغه صفات کړه نو ته په ایمان وای ته په قیامت پر د الله تسنګ مخامخ کیږي اوس دې ځکه بابا مړ شو یې تقسیم شوی هر زوی چې دغه صاحب نصاب شو هر لور صاحب نصاب شو نو دې ځکه به پکې بیاو کته شي چې بالغ پکې کم دي نابالغ پکې کم دي چې کم بالغ دي پاغي قرباني لازم شو واجب شو او چې کم نابالغ دي پاغي باندې قرباني نشتا چې کم نابالغ دي پاغي باندې قرباني نشتا چې کم پکې بالغ دي پاغي باندې قرباني د خو یو بل خبره باندې ځان پوهه کوي
خلق زروی بابا پس خیرات کو تقسیم شو یا تقسیم کو چې نه دی شوی نو خیرات ناروا دی داغه په مال کې ځکه چې داغه مال نه دی. اوس عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه ته عمر ثانی ویل شو. یو سړی بیمارو په بستر مرګ پروتو د سره قلم او سیاهی وا سیاهی کې به قلم دا سوالو لیکل به پکول او دیو ور سره بلوا چې سړی څنګه مرش عمر بن عبدالعزیز دیوی له پوکې ور کاغه مړکړه اولک ته وی زمون کور ته ورشه زما دیو دا غره وړه هغه ورته وی سه به دا قیمتي دیو دا رڼا خخول د ول مړکړه ورته وی چې دا د چا ملکیت او غمړ شوز دا د ملکیت تقسیم شوی لادنه وراثت پکې نه دی شوی نو د دې استعمال مونږ د پاره ناروا دی. د قربان دغه په کټ باندې کمړ چې پروت ته کم کفن اچولې دي داغه کفن نه علاوه یو سپین صادر مونږه چولې بعض خلکو خو شین صادر چولې د قران آیاتونه پیل کړي شي دغه ناروا دي د قران د آیاتونه پاغي لیکل د حرام دي. قران دومره بیزتی چا کړی چې په مړی باندې د قران په ځان نه پره په مړی د قران خور کړي ډیر جمعاتونو کې دا وی پراتی دې ټول ورته خنی غوري او بیا بزر خوره بدم کې په کټ په قبر کې به ورته کیدی بس که خیری دم کړي خوره ورته قبر کې خیر قبر نه حشر ته ورله یوسف دم کړو نه بچ کیږي بیا عمل او ایمان او اعتقاد پکار دی. بیا دا غینه بعد زامن چې څومره دي چې دا ټول د وراثت په بنیاد باندې وارثانو ګرځیدل او دې ته حصہ ملاو شو هغه نه بعد چې کم یو صاحب نصاب دې به قرباني کوي زمونږ سي وینه مشر کوي بس مونږ ټول دا مشر سره یو کنه حالان کې فقهاو چې ته ټول مشر سره نو په دغه ځای کې وای مونږ ټول د پاره بس کافی ده څه مطلب دی چې دا وخه کافی ده نو مشر هم چپک دغه قرباني ملاړه ځکه چې فقهاو دا لیکلي دي چې پټل کې و کسان دي 15 کسان دي شپږ دي بعض خلک وایي چې په یو کېږي کنه کېږي په دوه کېږي نه په جوب جن کېږي یو بل نه ټول مفتیان جوړ شي. ایو سړی نه چاته پوسو کړی پاکستان کې د علاج معالجې څه حیثیت ته به هر سړی مولا هم دی ور سړی ډاکټر هم دی چې کوم سړی بیماری بار ملکونو کې چې بیماری نظر برته وای چې جی ډاکټر لور شي دلته ور انټاکس د خوړې او یاره ها پوډي دیو ته شروع شي دیو خپل ګولې بار سړی دې پاسې د بل راغی هغه بدر دره وای څنګه ساریډه مریډه دیواله دا دا زمون تبعی ده هر سړی حکیم هم دی هر سړی ډاکټر هم دی او هر سړی مفتی هم دی. اوس دې ځکه یو بل مسله ذهن تر واستل غواړي چې قربانۍ کې یو خبره ذهن کې ډیره ضروری تاسو سروې واغستو سروې مالک نه دی غستو نو چې مالک نه ته سروې واخلي نو د دې سروې خوراک پتا لازم شو دا معلومه خبره ده. تاسو سروې نن واغستو ورته اختر پورز به راکې نو خوراک خو بستای ذکر قربانۍ سروې ستا متعین شو ستا قیمت وسوله کېده اوس بده څومره خوراک کوي دغه تعین نشته نو خوراک بتلېږي چې ته کوم خوراک ولېږي نو هغه سروې به هغه خوراک کوي ځکه ستا د قربانۍ سروې د احتیاط خصو کم نه کوي بس ورته وي بس اختر کې به بوزو نه خکه خیری اختر کې به بوزي تعین دې کړي دي چې د خوراک بسې حساب کتابي خوراک به ورکې د ستا د قربانۍ سروې دي چې تا د 3 لک روپۍ ورکولې نو کو ور سره د 15000 روپۍ ستا نورې خرچ نو به دې ستا کور نه رواني شي. دویمه خبره 3 لک روپۍ باندې تاسو سروې واغستو اوس دا په کسه تقسیمیږي په 2 لک دی واغستو په کسه تقسیمیږي په 1.5 لک دی واغستو په 1 لک اتیا دی واغستو پر سوچ دی واغستو 1 لک درش دی واغستو نو چې څومره تقسیم شو په 1 روپۍ هم کم ځای کړه نو 1 روپۍ به یو ځای کې پکې کدی یو سړی دا ومه حصہ 1 روپۍ هم کم راغلا نو د قربانۍ کې فرق راځي که کمی زیاتی شوی لکه اوس د پاسه فکر نه برابرېږي
دا تانیزو و 2 روپو فرق دی بکی 10 روپے زیاتی شوی 6 روپے زیاتی شوی خیراتی د ټولو د طرف ورکا خود قربانه پسیس کے بعد د 1 روپے کمی هم نراوالی چه پیسا که دی فرق رانش اوس دام یو مسئله شو بل مسئله ذهن کې دا کې خودل غواړي چې قربانی سوخ کې نو اول خدا پکار دی چې څومره خلق په دغه ټل کې شریک دي چې دا ټول موجودي یا دا غي نائب موجودي کچری دانوی موجود نو چې تاسو وخت قربانی کې نو نیت به د ټولو د طرفه کې چې دا زړه د ټولو مونږ دي کې و کسان شریک دي د ټولو د طرفه نیت په دې انداز باندې کولی دي بل په قربانه کې د احتیاط وکړ لازمی دا صرف د امت مسلمه د لپاره الله جواز جوړ کړی د دې غوخو خړل نور امتونو کې دې خړل مړل نو دا به اوس وزیر لا بڑی اسمان تا مال الله تعالی دومره حیثیت راکړو چې هغه غوخ امرا باندې خوري نو چې خوري نو دې تعینو کا حصے مکمل تقسیمو کا تقسیم نه بعد چې کله حصے دې مکمل تقسیم کړي نو هغه بیا تولو کا چې تول دې وکړو هغه نه بعد په आवाज وکا چې دا د چا چې په دې طریقه چې چرته د چا پکې د اتانیزي برابر حق ونوالیش او ما تاسو ته ویلو مازغه وغیرہ چې دی یا خپې وغیرہ یا بابا په دغه شپه بیمار شي کنه وای زمونږ بابا له مازغه ډاکټر لیکلی اخله ولا بازار کې کنه قربانه دا ورله موړه د دغه په تقسیم کې چراولې په بدل کې غوخه په بدل کې کلیجی هغه تقسیم هم پورا کلیجی هم وې سي تقسیمه پړپوس دی غم په وې سي تقسیم کا کلمه خیر ډیران ته ورځوا لرم په وې سو تقسیم کا اگر چې مکروه ده او جواز خوشته بګي داسې هر یو شی به تقسیم کې سرمن بهتره طریقه چې دا نو هغه دا چې مدارس اسلامیه ولې ورکا خوا کې چا سره مدرسه ده هغه له سرمن ورکي چا سره خوا کې مدرسې هغه له سرمن ورکي زما سرمن بل خو عمليږي قصاب لا په دغه کې په هغه دا کوم سکی اجرت کې هغه کې سرمن ورکول جایز نه دی وردا ذهن کې دغه سرمن په اجرت کې نشي ورکوله قصاب وای چې زیدر لالالوم سرمن به زمای وینا استاد لالولو یا د ټوټه کولو د خپل قیمت وای هغه به درکم دغه خپل لاسونو باندې موږ نشو کولای عادت نه یو تعالی پیسې درکو خو سرمن نشو درکوله سرمن به تر طریقه چې د مدرسو لور کوي کاغه نوی کم خواکم غریبی بیا غلی ورکي دین علاوه بل یو مسله ذهن کې دا کړي چې په دغه قربانه په ورځ باندې د قربانه په ورځ باندې اکثر تاسو خیال کړی وي چې دا کم شرکا ناس وی قرباني کوي د چا په ځای کې کوي نو هغه ته ضروري ښه وکنه کلیجی ملیجی کو تیار کنو په دغه ورځ دا کوشش وکړي احتیاط دی کې دی اگر چې هغه په حس کا غړې تاسو لکې او احتیاط دی کې دی چې د ټولو طرف نه په شریکه کم کلیجی دا هغه په شریکه ورکه وایته کور پخه کوم به په شریکه دلته خرو نو جواز به تاسو ته ډیر بهترین جوړ شي الله دې تاسو ټول خوشاله کړي او په دغه خبرو عمل درآمد ډیر لازمي دي اوس د سارو باب چې د پاغه به خبره بل جمعه کو ک ژوند ان شاء الله تعالی سدي ها جی پهلوان ټوپو والا خدا پهلوان ټوپو والا ملګری داغه بچي بیمار ده دعا ورته کوي چې الله ورته شفای کامل ورکړي دې سوي یو کس وی چې قربانه غوښه ټوله خړل دا حلال او دا خشوه دا مسله قربانه غوښه و یو کس وی چې ټوله خړل حلال دي بالکل حلال دي که یو سړی قرباني وکړه ټوله غوښه کور ته وړه ټوله وخړه خپل بچو وخرولا ملمنو وخرولا جایز دي خو بهترینه طریقه چې دنو غدا ده چې یو خو غریبانان دي بل خو خپل خپلوان دي بل خو استا کور دي درې سې کا یو یې کور والا لپریک دا دوی مې خپل خپلوان ولا کاغه د ملمنو په سیاتی کور کړلې او درې مې چې دنو غریبانان ولا ورکا
نو په دې طریقه باندې د قربانۍ تقسیم دا به بهتر وي کچره وخه ټول خپل کور ته وړي نو جایز دي مثلا غور سره ک ټول وخه چا په خپل وخړه نو جایز دي خو کچره درې سي تقسیم کړه نو مروت په پکې راشي یو حصہ په خپل یو حصہ دویمه حصہ خپل خپلوانو له رشتہ دارو له درېمه حصہ غریبانو له رشتہ دارو کې گاونډیان هم راغلي درېمه حصہ د غریبانو شته بهتره طریقه ده لا تاسو ټول خوشاله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين بل جمعه چې وی اول په خپل جمعاتونو کې تاسو علما شتا مدارسو کې مشتا په خپل باندې تاسو نو کې کبيام فرض کا سوق دي زم تاسو کې نو په چټلی کې باقاعده تاسو نو خپل وروړې شي دغه چې د قربانۍ مسائل دا ډېر اهم دي چې زمونږ په ذهن کې هر خبره کولاو پرته وي پروردگار عالم دې ټولو نه رضا شي الله دې ټولو د منځونو عبادتونو خپل در کې قبول کړي پروردگار دې مونږ ته ایمان کامل نصیب کړي او الله دې د فلسطین د مسلمانانو ملاتړ مونږ جوړ کړي او الله دې د یمن د مسلمانانو هم مونږ ملاتړ جوړ کړي دغه چې عرب او ټرمپ تخزیو غډولې او یمن والا باندې اغید یمن د حاجیانو جاز د پرونو چته دو حج د پارتل او د اغه زینب اسرائیل پاغه بمباری وکړه غټول حاجیان په شهیدان کړل لکه اسرائیل دومره سترګي وګړي کړي او دومره زوري دنیا ته وخولو او عرب ملکونو ډونلډ ټرمپ سرکونه به غیرت د خبيث غیر او وخت هغه خپل خزي وګډولې مونږ ولر خلکو ډېر تعویلات کول په کمپیوټر یې خزي چې ونه هغه ماشومان کړي وېدا دې چې دین د ماشومالي د رقص نه رقص مقصنا به غیرتی کړي دا پروردگار عالم دې مونږ په دغه به غیرت کې نشمار کړي ما بیګا ملګرو ته مې پاکستان شکر الحمدلله علما کشتا دلته دا بے غیرتی او حکمران زمونږ نه نشي کولی الحمدلله لیکن عرب چې دي الته په علما او پارس پابندي ده په وخت لګیدلې ده نو هغه علما خبره نشي کولی رب کریم دې زمونږ د استادو د علما او د اقدار دغه سمچتو ساتي پروردگار دې مونږ د هر قسم واهیات اغینه محفوظ ساتي الله دې منکرات او بدعات او رسومات او مونږ محفوظ ساتي شرکیات او محفوظ ساتي پروردگار عالم خپل رضا مونږ سره شامل حال وګرځي الله عقیده اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند په دې باندې مونږ تاسو قائم دائم کلک وساتي پروردگار عالم د ټولو قربانۍ منځونه عبادتونه په خپل دربار کې قبول کړي رب کریم د ټولو په کورونو کې مېندو خويندو ته د حیا عفت ابرو ژوندۍ نصیب کړي الله چې کوم قرضداري دي د قرض د بوج نه اخلاص کا د چا کاروبارونو کې برکت نشته پکې الله ورله برکت واچو الله سو کفات شوی د مغفرت ورته نصیب کا خالق ارض او سما خپل رضا مونږ سره شامل حال وګرځاو رب کریم زمانه د واهیات او مونږ ټول محفوظ وساته الله مونږ ټول د ختم نبوت پایان وګرځاو الله زموږ علما او عمر دراز ورکا خالق ارض او سما مدارس ته دوام نصیب کا الله مساجد ته دوام نصیب کا پروردگار عالم زموږ د عبادتونو دغه په اخلاص او په خوشاله باندې تکمیل ته رسول مونږ توفیق راکا رب کریم د قربانې د مرحله را روانه د امت مسلمه اسانه تیر کا الله امت مسلمه په دې کې دار قسم نقصانات او الله محفوظ وساته پروردگار دا کوم طوفانونه چې د وطن چالو کړی دي رب کریم مون کلمه ویل د مسلمانانو ډېر په عاجزه درته درخواست کوم مونږ د پاره موسم خپل وساته لیکن رب مونږ د طوفانونو د عذاب نه محفوظ وساته الله دې طوفانونو د عذاب نه محفوظ وساته رب کریم طوفانونو د عذاب نه محفوظ وساته هر قسم عذابونو نه مونږ محفوظ وساته الله مونږ د ختم نبوت کلکس پایان چوکیداران وګرځاو صحابه او دفاع مو الله هغه زموږ د ژوندۍ شیوه وګرځاو رب کریم موږ د صحابه او د امام الانبیاء د انبیاء او تابعدار وګرځاو او الله چې څوک د انبیاء او د صحابه او دشمنان دي الله ماته مقابل موږ له دغه د مقابله توفیق راکا پروردگار عالم کوم چې ستاسو د رسول دشمنان دي په خپل تور تباہ او برباد کړ الله کوم چې د مسلمانانو دشمنان دي لکه اسرائیل امریکا برتانیا روس وغیرہ الله خپل تور په اوچالو رب کریم مسلمانان ته محفوظ وساته رب کریم دا څومره خلک راغلي دي په لړ کې ډېر سوالونه الله یا به چل ورزي یا به نه ورزي مال بیا چل راضي یا به نه راضي الله ستا شان ډېر لوی دی تا نه څنګه غوښتل دي لیکن پروردگار ټول جزان چې نظر کې سغواړي غور لورکا الله چې ست تمنا کوي غور ل پورا کا الله چې د سنه پناه غواړي غین ورته پناه نصیب کا
او الله اخر وخت ورته ټول ته مونږ ټول ته دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله.